د شال ټلویزیون قدرمن لیدونکو سلامونه او وخت مو بخیر. ستاسو پام راګرځوم د نن ورځې لنډو مهمو خبرونو ته. د خبرونو سره ټکی افغانستان ته د هوایي شرکتونو الوتنې بیرته پیل شوې. کابل کې د ممتازو زده کوونکو لپاره ځانګړې لیسه جوړیږي. متحده عربي اماراتو ننګرهار کې د خرما بڼونو د پراختیا ژمنه کړې ده. خلیلزاد د ډاکټر فاروق اعظم پر خوشي کېدو خوښي څرګنده کړې ده. اسرائیلي پوځ د غزې پر لور روانې مرستندویه کښتۍ نیولې. اوس هم بشپړ خبرونه. له 3 ورځني ځنډ وروسته افغانستان ته د هوایي شرکتونو الوتنې بیرته پیل شوې. د تورکش فلای دوبۍ او کامیر هوایي شرکتونو اعلان کړی چې نن پنجشنبه یې عادي الوتنې بیا پیل کړي دي. تر دې وړاندې د اریانا افغان هوایي شرکت د چهارشنبې په ماښام اعلان کړی و چې الوتنې به له همدې شپې څخه دوبۍ او جدې ته بیا پیل شي. دا پروازونه وروسته له هغه ودرول شول چې د دوشنبې په ماښام په ټول افغانستان کې انټرنیټي او مخابراتي شبکې د 48 ساعتونو لپاره پرې شوې. یوناما ویلي چې د انټرنیټ بندیز د افغانانو پر ژوند منفي اغیزه کړې وه. یوناما د طالبانو حکومت د لوري د نږدې 3 ورځو لپاره د انټرنیټ او مخابراتي شبکو د بندېدو په تړاو اندېښنه څرګنده کړې ده. ملګرو ملتونو ویلي د دغه اقدام هیڅ دلیل نه دی وړاندې شوی، خو دا کار د خلکو په ورځني ژوند، اقتصاد، د ښځو او نجونو پر وضعیت، د بیان ازادۍ او د معلوماتو پر لاسرسي دروند منفي اغیزه کړې ده. یوناما زیاتوي انټرنیټ پرې کېدل د بشري مرستو د ویشت او د زلزله ځپلو سره د مرستو بهیر هم له ځنډ سره مخامخ کړی دی. دغه سازمان د خدمتونو د بیرته عادي کېدو هرکلی کړی، خو له طالبانو یې غوښتي چې د خلکو د حقونو په برخه کې روښانه او مسؤلانه دریځ ولري. کابل کې د هیواد په کچه د بااستعداده او نوښتګرو زده کوونکو لپاره ځانګړې لیسه جوړیږي. پوهنې وزارت وایي ډیر ژر به کابل ښار کې د مرکز او ولایتونو ښوونځیو د ممتازو زده کوونکو لپاره د سید جمال الدین افغان په نوم یوه نمونوي لیسه پرانیستل شي. د پوهنې وزارت په وینا په دې لیسه کې به د 8م، 8م او 9م ټولګیو بااستعداده زده کوونکي د زده کړو د دوام لپاره جذب کړي. یاد وزارت زیاته کړې چې تر اوسه په سید جمال الدین افغان لیسه کې 200 تنه زده کوونکي جذب شوي او تمه ده چې دغه شمیر به ډیر ژر 600 تنو ته لوړ شي. متحده عربي اماراتو ننګرهار کې د خرما بڼونو د پراخېدو ژمنه کړې ده. افغانستان کې د متحده عربي اماراتو د سرې میاشتې رئیس حمود العفاري د ننګرهار والي ملا محمد نعیم اخوند سره په لیدنه کې ژمنه کړې چې دغه ولایت کې به د خرما بڼونو په پراختیا کې مرسته وکړي. د ننګرهار رسنیز دفتر په خبرپاڼه کې راغلي چې ننګرهار کې د خرما په بڼونو کې 3796 ډوله حاصل ورکوي او سږکال به 9000 نیالګي هم د پراختیا په موخه نور ولایتونو ته ولېږدول شي. د ننګرهار کانال د خرما بڼونو مدیر عبدالقیوم اطرافي ویلي چې دوی د بوټو پاللو او ثمر ته رسېدو لپاره یو شمېر تخنیکي وسایلو او روزنیزو پروګرامونو ته هم اړتیا لري. د حمود العفاري له قوله ویل شوي چې په متحده عربي اماراتو کې به شرکتونه او ادارې په افغانستان کې د خرما بڼوالۍ د ودې په برخه کې همکارۍ ته وهڅوي. ننګرهار د هوا له کبله د خرما حاصلاتو لپاره د ښه جغرافیې لرونکی ولایت بلل کیږي او په تیرو کلونو کې د خرما بڼونو پکې ښه پایله هم ورکړې ده. خلیلزاد د ډاکټر فاروق اعظم پر خوشي کېدو خوښي څرګنده کړې ده. د افغان سوري لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد پر ایکس پاڼه لیکلي چې راپورونه یې ترلاسه کړي چې د اوبو او انرژۍ وزارت سلاکار ډاکټر فاروق اعظم له بند څخه آزاد شوی دی. هغه زیاته کړي فاروق اعظم د خپل هیواد لپاره د خدمت ستر توان لري، که څه هم د طالبانو حکومت د هغه د نیول کېدو لامل نه دی بیان کړی، خو نوموړي په یوه لیکنه کې د زلزله ځپلو د ژغورنې په اړه د ښځینه ډاکټرانو پر اړتیا ټینګار کړی و. د کابل بادام باغ کې د کرنې وزارت 33 ملي نندارتون پرانیستل شو. د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي چې په دې نندارتون کې د تورې کېږدۍ تر عنوان لاندې د کوچیانو د مالدارۍ محصولات او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شول. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزیر او کرنې مرستیال سره په کابل کې د ایران سفیر او د ازبکستان استازي هم له دې نندارتون څخه لیدنه وکړه.
د دغه نندارتون موخه کورنیو تولیداتو ته بازار موندنه او وده ورکول ښودل شوي دي. له 2 کلن ځنډ وروسته د انګور اډې لاره یو ځل بیا پرانیستل شوه. د افغانستان او خیبر پښتونخوا ایالت ترمنځ د انګور اډې له لارې سوداګریزه راکړه ورکړه بیا پیل شوه. د نیشن ورځپاڼې د پاکستان د لوجستیک ادارې په حواله راپور ورکړی چې د حکومت د دې پالیسۍ پر اساس چې غواړي سرحدي ټرمینلونه پراخ او د قومي مشرانو غوښتنو ته پام وکړي د انګور اډې دروازه پرانیستل شوه. یادې ادارې ویلي چې د طالبانو حکومت او پاکستان د روان کال په جولای میاشت کې موافقه وکړه چې دا لاره به خلاصوي. د انګور اډې لاره چې د پکتیکا ولایت او جنوبي وزیرستان ترمنځ پرته ده له نږدې 2 کلونو راهیسې بنده وه. هیواد کې د شري واکسین ملي کمپاین پیل شو. عامه روغتیا وزارت وایي چې د یاد وزارت له لوري د شري ناروغۍ د مخنیوي په موخه د شري واکسین ملي کمپاین پیل شوی دی. دا کمپاین به په ټول هیواد کې په 2 پړاوونو کې تطبیق شي چې په لومړي پړاو کې 19 ولایتونه کابل، بلخ، بدخشان، تخار، پنجشیر، لوګر، پکتیا، میدان وردګ، غزنی، پکتیکا، دایکنډي، غور، فاریاب، بادغیس، بغلان، بامیان او سرپل شامل دي. د شري واکسین دویم پړاو کې پاتې 19 ولایتونه شامل دي چې له 6 میاشتو څخه تر 10 کلونو عمر لرونکي ماشومان به ورکې واکسین شي. عامه روغتیا وزارت په خبرپاڼه کې ویل شوي چې هغه ماشومان چې د شري ناروغۍ پر وړاندې نوي واکسین شوي زیات احتمال شته چې په دې ناروغۍ اخته شي. د ماشومانو له والدینو هیله کیږي چې خپل ماشومان په یاد کمپاین کې واکسین کړي تر څو له دې خطرناکې ناروغۍ څخه خوندي پاتې شي. اسرائیلي پوځ د غزې پر لور روانې مرستندویه کښتۍ ضبط کړي دي. د راپورونو له مخې اسرائیل پوځ د چهارشنبې په ورځ هغه کښتۍ ونیولې چې د نړیوالو فعالانو او بشري مرستو له کاروان سره د غزې په لور روانې وي. د اسرائیل بهرنیو چارو وزارت ویلي چې څو بیړۍ درول شوي او سپرلۍ د اسرائیل بندر ته انتقال شوي دي. دا د غزې د سمندري محاصرې تر ټولو جدي اعتراضي هڅو له ډلې څخه ده. دغه کاروان چې د ګلوبل سمود فلوټیلا نومیږي له 40 بیړیو جوړ دی درمل او خوراکي توکي د غزې خلکو ته رسول. شاوخوا 500 فعالان، وکیلان او د بیلابیلو هیوادونو استازي په دغو کښتیو کې سپاره دي. د غزې سمندري محاصره له 2000 کال راهیسې روانه ده. پخوا هم څو ځله نړیوالو فعالانو هڅه کړې چې مرستې به په کښتیو کې غزې ته ورسوي. په 2010 کال کې د ورته یوې هڅې پر مهال د اسرائیلي سرتیرو په برید کې 9 فعالان هم ووژل شول. امریکا د یو تړون له لارې د قطر د امنیت تضمین اعلان کړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یوه اجرایوي فرمان په لاسلیک کولو سره ویلي چې د قطر پر خاوره هر ډول وسوال برید د امریکا سولې او امنیت ته ګواښ بلل کیږي. د رویټرز د راپور له مخې د دې فرمان له مخې امریکایي ځواکونه کولی شي د قطر د دفاع لپاره عملی اقدام وکړي. دغه فرمان وروسته له هغې صادریږي چې اسرائیل 13 میاشت دوحه کې د حماس پر مرکچي پلاوي د قطر پلازمینه دوحه کې هوایي برید وکړ. د شال ټلویزیون قدرمندو لیدونکو دا او د دې مهال لنډ او مهم خبرونه. تر بیا ښه وخت.